رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. سورة حدید دا 55 نمبر سورت نزول کے دا 94 نمبر سورت ہے. دا پر 4 حصہ کے وم باب ہے. اول باب کے سبا فاتر یاسین، دویم کی صافات صاد زمر، درم کی حوامیم، څلورم کی محمد فتح سورت حجرات، شپږم کی بیا سورت قاف، زاریات، طور، نجم، پنځم بیا شپږم بیا هغه کې درې سورتونه او سورت قمر او سورت رحمان او سورت واقعه. دا اووم باب دی. په دې کې لږ سورتونه دي. د سورت حدید نه ونیسه تر سورت طلاق پورې. په دې سورتونو کې او د دې دعوا هغه ترغیب د القتال او دارنګ ترغیب د انفاق فی سبیل الله تا. چار کلا مسله په دلایل باندې ثابت شوه. نو اوس کې څوک نه مانی باید دې لپاره جان او مال ولګوي او د الله په لاره کې جهاد وکړي. اول ترغیب ال انفاق ورکړي چې مال ولګوي، د دې لپاره چې خلک جهاد ته تیار شي او جهاد وکړي چې خلک د رسول رسالت ومني. او د رسول رسالت منلو مقصد دا دی چې الله توحید خلک ومني. په دې صورت کې تقریبا 15 وجه الله رب العزت د انفاق فی سبیل الله لپاره ذکر کوي چې تاسو الله په لاره کې مال ولې نه لګوئ. اول وم نمبر آیات ته ګورئ. آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. اللہ فرمائی دا مال ستا نده تم صرف پدی که نائب جوڑ کلی نو ولی دا اللہ پلارکی نلگئی. دویم لسم نمبر آیات کی وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تدې مقصد دا دی چې دا مال د آخر الله ته پاتې کېږي. نو د هغې نه ښه دا ده چې په خپل ژوند یې د الله په لاره کې ولګئ تر څو چې ستا د آخرت ګټه پرې وشي. یاره دا خو ډېر لوی درم هغه 11 نمبر آیات کې الله رب عزت فرمایي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. دا مال زما په لاره کې ولې نه لګي اته در نه غواړم قرض در نه غواړم. دا ستا په ما باندې قرض سلورم قیدہ شرم نمبر آیات کی ذکر کئی
فرمایي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. و دا اللہ بندگانو دا خو صرف دنیا لهو لعب دے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. صرف زیب زینت سے پدی باندې مدو کې گئی د آخرت لپاره ګټه وکړي. پنځمه قاعده الله تسلور کوي. بعض خلک په دې خاطر باندې مال ساتي دا الله په لاره کې نه لګي چې زه به غریب شمه او سبا بچی څه شي خوري. نه الله فرمایي دا تصور مکوا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. نه چې هیڅ چاته تکلیف کاغه فقری کی بیماری وی کنور شیان وی نه پزمکه کې او نستاش خدانو کې الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. دا ستاد پیدائش نه وړاندې ستاد موجود راول نه وړاندې الله فرمایي دا مالک دي. نو په دې خاطر چې زه به غریب شمه او یارم بچی غریبانان شي زه کمال نه لګي. الله فرمایي دا تصور مکوا بلکې مال الله په لاره کې ولګوا. دا د دې صورت مقصد او دا خلاصه وا. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص نوم د الله باندې شروع کو چې رحمان او رحیم دی. ربطی د مخکې صورت سره هلته صورت ختم کړی او فسبح باسم ربک العظیم. د دې صورت شروع کوي سبح لله ما فی السماوات والارض. بل هلته اثبات توحید شو نفی شرک البرکات شو. اوس دې صورت کې ورته وایي بیدار شه د الله په لاره کې مال ولګوه. سبح لله ما فی السماوات والارض. پاکی بیانوي الله لرا هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او ځمکه کې دی. وهو العزیز الحکیم. او دا الله زورور دی حکمتون والا. که څوک داغه تسبیح نه وایي الله فرمایي زورور انتقام ته اختی شم. او که فی الحال څوک رانیسمه نه نو دا مې د حکمت تقاضا ده. په دې وجه باندې ډېر فکر نه کوي چې زما په دې تسبیح نه ویلو الله خوشحاله دی او راضي دی. له ملک السماوات والارض. خاص الله لپاره دا بادشاہي د اسمان او د ځمکې. یحیی و یمیت. ژوندي کول کوي مړه کول کوي. مرګ او ژوند د هغه په لاس کې دی. الله رب العزت دا اختیارات بل چاته نه ورکوي او نه بل متصرف په عالم کې مني چې هغه د څوک ژوندی کړي یا د څوک مړ کړي. الله فرمایي دا ما په خپله قبضه کې نیولي دي. د دې اختیاراتو او د دې تصرفاتو اجازت زه هېڅ چاته نه ورکوم. د الله نه بغیر په ټول عالم کې نه څوک متصرف شته او نه اختیارمند شته د اسبابو نه بره. وهو علی کل شیء قدیر. او دا الله په هر شي باندې توان لري. هو الاول والآخر والظاهر والباطن. د دې څخه تشریح په خپل حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راغلی. هو الاول دا الله اول له معنا فلیس قبلک شیء. دا الله نه مخکې هیڅ شی نشته. هیڅ شی معنا دا د ټول موجودات نه مخکې په وجود کې او ټول عالم لرا هغه ته وجود ورکوونکی صرف یو الله دی. د الله نه په وجود کې مخکې څوک نشته او بل ټول عالم ته وجود څوک ورکوي الله. اول دا معنا. والآخر حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم تبل جمله ولګوله فلیس بعدک شیء. یا الله ستانه رسول بل هیڅ شی نشته دی. معنا دا ده چې وجود هر چیز دا به شي منتهی کېږي او ختمېږي لیکن د الله ذات په همیشه وي په هغه باندې فنا نه راځي. هغه به باقي
درن ټکی وای والظاهر ښکارا دی معنا دا ده چې په اعتبار د کارنامو سره بالکل ښکارا دی دلایل قطعیه موجود دي داغه په وجود باندې داغه په یووالي باندې د دلایل په لحاظ باندې بالکل ښکارا دی هیڅ چا باندې پټ نه دی د دې وجنا دا الف د الحمد نراونی ستر سیند والناس پوری الله رب دې ټول راځي کوم دې باندې قائم کړو چې ګوره ما زما وجود منی او زما یووالی هم منی دې زمکه ته وګوره اسمان ته وګوره ځان ته وګوره څلورم صفت بیانې والباطن معنا دا چې په اعتبار د ماهیت سره د ذات سره پټ دې نه بل پټ نشته دی فلیس دونک شیء د ذات په لحاظ باندې د ماهیت په لحاظ باندې پټ دې د هر چانه او د دنه بل پټ کې نشته دی ځکه د الله ماهیت او حقیقت معلومول دا د انسان د وس نه بهر ده نو هو الاول والاخر والظاهر والباطن رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هر یو سره ټکی ویل هو الاول فليس قبلك شيء والآخر فليس بعدك شيء او والظاهر فليس فوقك شيء والباطن ليس دونك شيء اے زمن ربا ستان وړاندې څوک نو ستان رستم څوک نه دا ټول پناتی او ته په اعتبار د دلایل سره بالکل ښکارای ستاسو وجود نه منکر هغه باندې حالت قمقلوي ناپوهه وي او د ماهیت او د ذات په لحاظ باندې د هر چا نه پټي ستا حقیقت او ماهیت معلومول دا د مخلوق د توان نه ده دا غیر وسنه نه ده وهو بكل شيء عليم او دارنا پارشوان لپوها هو الذي خلق السماوات والارض الله ذات ته چې پیدا کړی اسمان او زمکا فی 6 ایام په مقدار د شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا برابر شو د خپل شان مناسب په عرش باندې په دې باندې عقیده ساتل دا فرض دي البته کیفیت باندې خبره کول لا ناروا دي کیفیت مجهول له او په اعتبار د معنا سره دا بالکل محکم او ظاهر دي یعلم ما یلج فی الارض خبر د الله په هغه چې ورنوزي په ځمکه کې تخمونه دي مړی دي وبدي دارنګ قانون دي دې ټول باندې الله رب دې خبر دی په دې کې یو څه د الله نه پټ نشته وما يخرج منها هغه چې ځمکه نه راوځي چې هغه دا قانون دي مړی دي دارنګ ګوټي ونی دي فصل دي قانون دي دا ټول د ځمکه نه راوځي الله فرمایي پاغین خبره وما ينزل من السماء وما يعرج فيها اواچ را کوزیږي د برنا بارانونه ملائک ارزاق د خلقو وما يعرج فيها اواغه چې خيږي په برکه چې ملائک دي ارواح د مؤمنانو دي او دارنګي برکه خيږي هغه د خلق اعمال دي روحنا اعمال ملائک دا چې برخي الله پاغین خبره وهو معكم اينما كنتم او دا الله د تاسو سره چرته چې تاسو په اعتبار د علم او قدرت سره ذکر ذات الله فوق العرش دی او علم او قدرت په هر ځای کې او دا معیت په اعتبار د علم او قدرت سره دا منافات نه لري کېدو د الله تعالی فوق العرش ذات په لحاظ باندې فوق العرش حدیث کې راځي یو سړي باندې کفاره وړېدلې و او هغه غسل چې پاره کې یو وینځ آزاد کې کفاره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وینا وکړه یا رسول الله زغوارم چې دا وینځ آزاد کړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صبر وکړه چې کله راغی ته پوښتنه چې وکړه وینځ نه چې ان الله چرته دی قال في السماء هذا البرد هذا خپل شان مناسب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي توي اعتقها فانها مؤمنه دا آزاد کا د ایمان شته دا مؤمنه ده
نن د څوارلسمې صدۍ خلک را پیدا شو او وایي الله هر ځای کې دی و د الله بندګانو دا په عقیده د حلولیه ووه هر ځای کې که وایي چې د علم د قدرت په لحاظ باندې دا صحیح ده خو که د ذات په لحاظ باندې وي نو دا د الرحمن والعرش استوا سره منافي ده باید سړی ځان پوهې کړي په قرآن او حدیث باندې د هغې په برابر باندې خوله وخوځوي او د ځان نه تعبیرات ونه کړي چې په هغې باندې قیامت کې به سړی ګناهګار او الله پرې رانیولي چې ما خو قرآن کې یو ځای نه دوه ځای نه درې ځای نه دا مسله چې الله فوق العرش دی دا بې شمېر آیاتونه او بیا په دې کې د خلکو سودایي او راځي تعویلونه او تحریفونه کوي وایي دا هر ځای دی یعنې که هر ځای کې د علم په لحاظ باندې د ذات په لحاظ باندې فوق العرش دی او قرآن کریم چې تاسې ګورئ الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه ما یعرج فیه وما ينزل فیه وما یعرج الیه هغه چې کته راځي دې ته هغه ته ورځي قرآن صاف معلومه ده چې الله رب العزت د ذات په لحاظ باندې د عرش نه بره دی والله بما تعملون بصیر الله پاک باندې چې تاسو کوئ لیدونکی دی له ملک السماوات والارض خاص الله لپاره بچی د اسمانونو د ځمکې وإلى الله ترجع الامور او خاص الله ته واپس کېدل د ټولو کارونو یولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل دا تشریع د کارونو ده الله ته د ټولو کارونو واپس کېده څه معنا د ټولو کارونو اختیارات دا د الله ته دي یولج الليل في النهار نبات شپه په ورځ کې ورځ اوږده شي ويولج النهار في الليل او نبات ورځ په شپه کې شپه اوږده شي وهو عليم بذات الصدور الله دا پرازونو د سینو باندې پوهېږي د الله نه بغیر هېڅوک د چا د زړه په راز باندې نه پوهېږي دا عقیده ساتل چې زما پیر زما مرشد هغه زما د زړه په حال باندې پوهېږي دا عقیده خطرناکه ده د مسلمان د شان څخه دا نه جوړېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی او باوجود د دې د ټولو انبیاء علیهم السلام سردار دی لیکن د چا د زړه په حالاتو نه پوهېده دې وجه سورة توبه چې الله وفرمیل وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم چونکه منافقت او کفر او اسلام د دې تعلق د زړه سره دی نو الله نبی ته وایي ته خبر نه یې موږ ته پته ده نو د چا په زړه کې حالات معلومول دا صرف د الله کار دی دا د بندګانو نه دی دې وجه نه په خپلو استادانو باندې په خپلو پیرانو باندې په خپلو مرشدانو باندې دا عقیده مه ساتئ چې چا تر اوسه ساتلي باید د نفس توبه وباسي الله ته او دا مسله الله ته حواله کړي چې الله په هر څه باندې پېژندونکی دی آمنوا بالله ورسوله دې نه بعد هغه پنځه وجه ذکر کړي د پاره د انفاق فی سبیل الله د الله په لاره کې مال ولګوه ذخیره کړه ما ځکه دا مال ستانه دی ته ما تش نایب جوړ کړلی مال زما دی ته ته چې تش نایب وي نو څه دپاره پرېښی دی ویې لګول الله په لاره کې چې ورځ د قیامت باندې ستا په ګډه باندې ثواب شي آمنو بالله ایمان لرئ په الله باندې ورسوله په رسول الله باندې وانفقوا او ولګوئ د الله په لاره کې مما د هغې مالنا جعلکم مستخلفین فیه چې ګرځولې الله تاسو واکدار په هغې کې ګرځولې تاسو نایبان په هغې کې اسبابونه لاندې تصرف کول اختیار یې تعالی درکړی دی فالذین آمنوا منکم هغه کسان چې ایمان یې راوړی د تاسو نه وانفقوا او مال لګولې د الله په لاره کې لهم اجر کبیر د هغې لپاره ډېر لوی اجر دی فما لکم لا تؤمنون بالله او څه تاسو لره چې ایمان راوړئ په الله باندې والرسول یدعوکم او نبی پیغمبر یدعوکم دعوت درکوي تاسو ته نبی دعوت درکوي او ته ایمان نه راوړې ولې څه معنی دی ستا لپاره کوم رکاوټ تاته موجود دی نبی دعوت درکوي څه شي ده
لتؤمنوا بربکم د دې لپاره چې تاسو په خپل رب باندې ایمان راوړئ. اوس پر رب باندې ایمان راوړل دا خو تاسو خپل هم د تقاضا وه، ځکه هغه یوازې نبي رب نه دی، ستاسو هم رب دی او بیا د هغې دپاسه د دعوت نبي هم درکړي، نو بیا پکې د مخالفت او د نه منلو کومه جواز را پیدا شي. وقد اخذ میثاقکم حال دا دی چې الله رب العزت اخذته ده د تاسو نه لوز. د میثاق نه مراد تمامو تفاسیر دلته لیکلي دي چې مراد ترې هغه فطري ایمان دی. څومره انسانان چې الله دنیا ته راستولي دي ټول یې په فطرت اسلامي راستولي دي. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، دا د پیدایش په فطرت اسلامي باندې دا د حقیقت لوز اخذل دي داغه نه. دویمه توجیه د میثاق نه اخلي دلایل قطعیه موجود دي د الله په یووالي باندې. دا وجود د قطعي دلایلو په یووالي د الله باندې دا داسې ده لکه چې الله د تا نه لوز واخیسته. یو شی چې د نور په شان ښکارئ چې اوس دا ورځ ده، اوس د دې ورځې منل دا داسې دي لکه تا نه چې مخکې وعده اخیستل شوي چې ګوره دا به منې، ځکه د انکار لپاره څه ګنجایش نشته دی که او نه چا نه تپوس ته ضرورت شته. دغه چې د الله په وجود باندې دلایل موجود دي، ځمکه اسمان دي، دا نظام دی د نوره د سپوږمۍ، دا نظام دی د ستورو، دا روان دی. دا در حقیقت د تا نه لوز اخیستلو د الله په یووالي باندې د الله په وجود باندې. ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان والا. هو الذي ينزل على عبده آیات بینات، الله هغه ذات دی چې رالیږي په خپل بنده باندې، چې مراد نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. آیات بینات آیاتونه ښکارا، مطلب ښکارا دی، هر سړی پې پوهېږي خو چې لږ ورته ځان ځیر کړي. لیخرجکم دا کتاب په خپل نبي د څه دپاره راولېږه؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، د دې دپاره چې وباسي تاسو د تیارو نه رڼا ته. ګورئ ظلمات یې جمع راوړه، نور یې مفرد راوړه، رڼا قطع یوه ده، ډېرې نه دي. هغه رڼا ده د چا؟ د اسلام، هغه رڼا ده د ایمان. او تیارې دا بیخي ډېرې دي، د کفر تیاره ده، د شرک تیاره ده، د بدعاتو تیاره ده، د رسوماتو تیاره ده، دا ټولې تیارې تیارې دي. که بدعاتو کې ګیر شي هم غرق، که رسوماتو کې ګیر شوې هم غرق، او که چېرته په شرک او په کفر کې ګیر شوې هم غرق. دا ټولې تیارې دي، دا ټول ظلمتونه دي. صرف اسلام دی چې هغه رڼا ده. او د دې رسوماتو د وجې نه، د دې بدعاتو د وجې نه خلک ټول د مشکل څخه پراته دي. دا صرف دا زمونږ یو رسم دی. خلکو یو ځل ویلي دي چې چینه خور ده، هلکه خور ده، داسې خور ده، خور ته نکاح کېږي او دې ښځې له چې ډېر طلاق ورکړي یا یې دا ښځه مړه شي او بیا ولا خور په نکاح اخلي، اخیستی شي که نه شي؟ نو دا څنګه خور ده چې نکاح ورسره روا ده؟ دا څنګه خور ده؟ ښځینې طلاق ورکول یا د هغوی نه لاس نیول دا حرام دی، ناروا دی. هغوی سره لاس ملاول دا ناروا دی، ناروا. همدارنګې د ښځې ترور ده، د ښځې خورزه ده، دا ټول یو حیثیت لري. عارضي حرمت دی او داسې عارضي حرمت باندې د دې جواز نه پیدا کېږي چې ته د هغه سره بې حجابه ناست یې، په یو کوټه کې ورسره ناست یې او دارنګې خبرې اترې ورسره کوي، لاس ورسره ملاوئ. د ښځې ترور شوله یا د ښځې ورېره شوله یا د ښځې خورزه شوله، دا د خور نه زیات نه دی چې د خور سره ناسته ولاړه دا ناروا شوله، نو د ښځې د ترور څخه هم دې روا شوله او د هغې د ورېرې او د خورزې څخه هم روا شوله. اوس دا خلکو کې یو رواج ګرځېدلی دی، د دې د وجې نه خلک په مشکل کې پراته دي. یعنې دې کې هېڅ مشکل نه و. او دا عارضي حرمتونه هره ښځه چې د چا په نکاح کې بل روا ده، دا عارضي حرمتونه دي.
تغییر وجنا د دې جواز نه پیدا کیږي چې یا د او خلاشي او د خینه سره آزاد کینی لاس یو سره ملاو کی یا د خینه راشي د او سره کینی او لاس یو سره ملاو کی همدارنګ ورندار د لیور سره ناس ته ولاړه دا ناروا ده هغې سره په یو کمره کې بېلېدل دا ناروا دي ځکه دا عارضي حرمتونه دي ستا د ورور په نکاح کې ده چې ستا ورور مړ شو او یا دې طلاق ورکړه تا روا ده که نه روا حرمت ته کوم ځای نه شو صرف عوام د دې رسم جواز نه مجبور شوي دي یو ځل خلکو ویلي دي چې بس کینه خور ده دغسې خور ده نو دا ټولې تیاري د خلک پکې ګیر اوس د دینه د وتو صرف یو لار ده هغه دا چې قرآن او حدیث سره تسلیم شي قرآن او حدیث سره ځان وسپاري چې کوم ځای کې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې د لیور نو هغوی دا خو مرګ دی مرګ بلکې هم متعلق تمام کتابونه لیکي چې هم یوازې لیور ته نه وایي هم ویلې کېږي رشته دار د ښځې خپلوان د ښځې د خاوند د طرف نه که هغه د خاوند ورور وي که هغه د خاوند وراره وي که هر څه دې ټولو ته هم ویلې کېږي شریعت کې قریب د ښځې د جانبه د خاوند نه هغې ته ویلې کېږي هم نو دا ازادي د دې هېڅ اجازت نشته دی دا یو خبره ده د خلکو مجبوریت دی بېل بېل کور نشي جوړولی نو په کار دا ده چې کور ته ځي ټوخې وکړي که ورندار یې همداسې ورانه چېرته ناست دی ځان په پرده کې د لیور سره په یو کوټه کې نه شي د هغه مجبوریت په خاطر باندې شرعي مسله نه ده خو ستا مجبوریت چې کور نشي جوړولی نو ته مو ستا ورور یو ځای اوسېږئ خو دې نه عام قانون جوړول او دې له جواز ورکول دا غلطه هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور تدې لپاره چې تیارونه راوباسي رڼا ته وان الله بكم لرؤوف رحيم او یقینا الله په تاسو باندې مینه کوونکی دی شفقت کوونکی دی رحیم مهربان دویم وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ودا مال چې د الله په لاره کې نه لګئ ستاسو خیر دی چې دا به درته قبر ته وړي نه ته به تېځې او دا مال به الله ته پاتې کېږي چې الله ته پاتې کېږي د هغې نه ښه دا ده چې ته مخکې د الله په لاره کې ولګئ چې ستا د آخرت په ګټه خو تمام شي که او کوم چې الله ته پاتې شي نو ستا کې څه ګټه سړي تاسو له چې مال نه لګوئ د الله په لاره کې او خاص الله ته دې پاتې کېدل د اسمانونو او د ځمکې آخري مالک د ځمکې او د اسمان څوک دی الله رب العزت لا یستوي منکم ندی برابر د تاسو نه من انفق من قبل الفتح هغه څوک چې مال یې ولګاو مخکې د فتح مکې نه یا د صلح حدیبیې نه فتح دوه معنی کړلي یو فتح مکه او بل صلح د حدیبیې انا فتحناک ما دوه احتمالات ته بیان کړه راجح قول دا چې د فتح نه مراد څه ده صلح د حدیبیې ده نو هغه خلک چې د حدیبیې د صلح نه د مکې د فتح نه وړاندې مالونه لګولي دي نو هغه سره هغه خلک نه برابرېږي چې د صلح د حدیبیې نه د فتح مکې نه وروسته مالونه ولګوي ځکه هغه د ثابتینو نه ګڼل کېږي هغه وخت شرایط ډېر تنګ وو او په هغه تنګو شرایطو کې یو سړی قربانۍ ته تیار شوی او بل په داسې حالاتو کې قربانۍ ته تیار شي چې پراخي راغلي وي هېڅ قسم مشکل نه وي دا خو د الله په نوم یقینا نه دي برابر او یو تفسیر لیکلی دي چې مراد د فتح نه فتح دا د هرې زمانې مثلا په دې زمانه کې هغه خلک چې هغوی ته د قربانۍ ورکولو هېڅ زمینه او شرایط نه برابر او هغه وخت کې څوک دې قربانۍ ته تیار شوي دي یا په مکتبونو کې یا په لیسو کې یا په عامو تاسوګونو په ځایونو کې او یو سړی د هغه قربانۍ ته تیار شو داسې وخت کې چې هلته ټول شرایط دغه برابر شوي ده قیام او د پورته کېدو د یقیني خبره چې دا د هغو سره نه برابرېږي یوازې د فتح مکې مسله نه ده
بلکې هر زمانه کې هغه خلک چې عام شرایط برابر نه قرباني ورکوي او هغه خلک چې شرایط برابر چې قرباني ورکوي دا د شرایط برابرېدو والا خلک د هغه خلکو سره چې شرایط برابر نه قرباني ورکوله دا نه برابر الله وایي. اوس یو ځل ابتدا کې جهاد ګرانو بیا خو هر څوک را روانو اوس هغه څوک چې چا د دې تعداد وښی دی هغه سره اوسني کوم ځای برابرېدلی شي. نو دا مسله یوازې فتح مکې پورې وای نه ده، مسله د هرې زمانې ده. په هره زمانه کې شرایط برابر نه وي قرباني ورکوي هغه سره هغه څوک چې برابرېدلی چې هغه ته شرایط برابر شي. وقاتل او دارنګې جنګ کړی اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا دغه کسان ډېر لوی دي په درجه کې د هغې کسانو نه انفقوا چې مال یې لګولی دی من بعدو وروسته د صلح د حدیبیې نه او وروسته د فتح مکې نه او په دې وروستۍ ترجمه باندې هغه چې په عادي حالاتو کې څه وکړي مال ولګوي هغه د هغې خلکو سره نه برابرېږي چې د سختۍ په حالاتو کې څه وکړي مال ولګوي. وکلا وعد الله الحسنى او هر یو سره الله لوز کړی جنت والله بما تعملون خبیر الله په هغه څه باندې چې تاسو کوئ خبردار دی. درېیم وجه دا مال ولګوه الله وایي یو خدا چې دا ستا نه دی ته ما پکې صرفي نایب مقرر کړی تا له دې ظاهري تصرف اختیار درکړی. دویم دا مال ولګوه ما ته پاتې کېږي چې ما ته پاتې کېږي د هغې د مخکې نه زما په نامه ولګوه چې ستا په پیدا باندې تمام شي. درېیم ورته الله وایي چې هلکه ولې نه لګې زه په تا نه هسې نه غواړم دا د قرض غواړم دا خو ستا په ما باندې قرض دی دا خو څه ضایع کېږي نه بربادېږي نه. من ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا څوک دی هغه کس چې ورکړی وکړي الله ته د قرض ښایسته. قرض حسن دې ته وایي چې پسې وروسته زبادنه نه وي هغه ته تکلیف رسول نه وي خلکو کې ناستې ته ورته وایي جامې درته مات کړې دي ټوپۍ دې زما په سر ده څپلۍ درته ما اخیستې دي یا ستا نه باندې کې راشه خج لاله وکړه که هغه لږ ګودر باندې پېښ کړي ګوره هغه مخکې ورته م کومک کړی و نو د یو لاس نه خو ټق نه خېږي خو ما دا وکړه زه دا وکړه. نو الله فرمایي دا قرض حسن نه دی. قرض حسن دا دی چې په هغې کې وروسته نه زباته نه وي او نه هغه چا ته چې تا مال ورکړی تکلیف رسولی هلته قرض حسن جوړ شي. فیضاعفه له نو زیاتوي الله دغه مال لره د ده لپاره وله اجر کریم او د ده لپاره دی اجر پیدو والا. یوم ترى المؤمنین والمؤمنات دا پیدې به کومه ښکاره کېږي هغه ورځ یې درته ښیي. یوم ترى المؤمنین هغه ورځ چې ته به ګورې مؤمن خلک مؤمنان سړي والمؤمنات ایماندارې ښځې یسعى نورهم بین ایدیهم چې روانه به وي رڼا د هغوی په مخ کې و بایمانهم او ښي طرف نه. ځکه پرون صورت واقعه کې تاسو ولید الله د خلکو تقسیم وکړ اصحاب الیمین اصحاب الشمال سابقون دریو که نو په دې کې پیدامن څو دوه کوم سابقین اصحاب الشمال هذا یمین پېښ شوله. اوس ګورئ دلته وایي یسعى نورهم بین ایدیهم دا څوک دي دا به سابقون وعن ایمانهم وبایمانهم دا څوک دي اصحاب الیمین. حضرت لاړو غرق پرونم غرق کو نن غرق پرون د درې پیر شو کنه د دوه حالات څنګه چې الته بیان کړ د څه دلته بیان کړ د چا برنا مخ ته روانه چې هغه څوک دي سابقین د چا به ښي طرف ته روانه چې هغه دي اصحاب الیمین. څوک به محرومي لکه قرآن وروسته ذکر کوي هغه څوک دي اصحاب الشمال. بشراکم اليوم ویلې کېږي به زیر ستاسو نن جناتون باغونه دي ستاسو زیر نن څه شی دی باغونه دي باغونه
لکه سړي کور کې ماشوم وشي خلک ورته وایي ستا نن لوی زیری څه دی ستا په کور کې ماشوم پیدا شوی الله فرمایي په دغه ورځ دوی زیری به صحیح جنات باغونه وي تجري من تحتها الانهار چې بهیږي بلاندې د ونو د هغې نه ولې خالدین فیها همیشه به پاغی کې ذالک هو الفوز العظیم دا د هغه لویه کامیابي چې یو سړی کامیابي غواړي او لویه کامیابي غواړي آخرت دې غم وکړي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز هغه څوک چې د اور نه بچ شو جنت ته ځنایستلی شو دغه کامیاب دی دلته هم دغه وایي ذلك هو الفوز العظیم يوم يقول المنافقون اوس اخوا اصحاب الشمال وضاحت کوي هغه ورځ چې وایي به منافق سړي او منافقې ښځې للذین آمنوا ایمان والاو ته انظرونا انتظار وکړئ زموږ لږ انتظار وکړئ څه دپاره تیاره کې دي که سړي سره خپله باتی نه وي خپله رڼا ورسره نه وي د ګاونډي نه راواخلي ویله چېرته ځمه دا ستا باتی راله راکړه دا رڼا لږ راله راکړې زه پرې لاړ شم د دوی فکر دا ده چې دا دنیا ده حالانکې هغه جدا عالم دی جدا کار دی هلته دی راځي هغه په دې باندې قیاس کوي نو ورته وایي لږ انتظار وکړئ نقتبس من نورکم چې واخلو موږ ستاسو د رڼا نه لږ شان کوي من نورکم من تبعیض دپاره دی لږ ورته چې رڼا ده نه واخلو داسې نه چې ټول نه اخلم نه نه لږه ترې راکړه چې فقط دا لار پرې زه ووینم من نورکم د دې دپاره وایي ټوله درنه نه غواړي صرف لږ شان ترې راکړه چې د الله رسول وینم قیل ارجعوا ګورئ دا رڼا دلته نه ده دا رڼا د کوم نه راوړی کېږي د دنیا نه هلته خو نه ګټل کېږي د دې د حاصلولو ځای څه دنیا وه اوس که تاسو دا حاصلول غواړئ لږئ که ډېرئ علاج یې دا دی چې دنیا ته لاړ شئ دلته نه پیدا کېږي او دنیا ته تلل خو شته دی نه نن دغه تیارو کې پراته دي قیل اوبه ویلی شي ارجعوا وراءکم لاړ شئ شاته دنیا ته لاړ شئ بېرته واپس لاړ شئ فالتمسوا نورا هلته رڼا حاصله کوئ هلته رڼا ولټوئ دلته نه حاصلېږي دا ښه پوه کا ماغز اخلاص کا چې ګورئ الدنیا مزرع الاخره د آخرت د کروندې ځای دنیا ده دنیا کې الله خوشحاله کا هلته به دې مزې وي او که ستا فکر دا یې چې بیا هلته لاړ شم خوشحال بیا کړمه بیا نه کېږي فرمایي ارجعوا وراءکم شاته لاړ شئ فالتمسوا نورا هلته کې رڼا ولټوئ دا رڼا دلته نه ده دا د خدای راوړل کېږي فضرب بینهم بسور اوبه وهلی شي په مابین د دوی کې دیوال له باب چې د هغې دیوال به دروازه وي باطنه فیه الرحمه دننه په هغې کې د رحمت وي مراد د رحمت نه څه دی جنت وظاهره من قبله العذاب او د بهر د طرف د هغې نه به عذاب وي مراد ته نه څه دی جهنم او د دې نظایر او نمونې دنیا کې شته دا ایرکنډیشن تاسې ولګوئ ایرکنډیشن دننه کوټه یې ښایي خو بهر دومره ګرمه هوا ولي چې مخ سېځي مخ نو دا داسې ناشنا خبره نه ده چې دا به څنګه کېدی شي چې دننه به دغه یخ یو بهر به څه وي ګرم دی دنیا کې نمونې ته وګورئ همدا ایرکنډیشن دی ودې لګوئ بهر هم ورته ودرېږه دننه هم ودرېږه دننه ټول مصیبه خوشحالي ده بېغمه اوده شه کله چې سړی دومره یخني وي څادر په ځان واچي نو بهر ورته ودرېږه چې د مخ تماشه وکړي دا کورې د لاړې که نه اړئ جنتیان به دننه لاړ شي جنت ته مخې ته به دی پاتې شي جهنم کې ینادونهم الم نکن معکم بې به دا منافقان
دی مومنانو ته اوازونه کوي الم نکم معکم ای من تاسو سره نو په یو جماعت کې ناستو پاتېدو نه په یو تنظیم کې وخت نه وته په یو سنگر کې دواړه ګرځېدو نه ته نو اوس څنګه به لړنه انداز نو هغوی ورته قالو بلا رښتیا ده خو یو ځای اوسېدلو یو جماعت ته به تلو راتلو که منافق د جماعت ته خو ځي که نه ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو په ګم کې اچولی او په شرک کې ما اچولی او ګمراه کړی مو خپل ځان مونځ خو دې کاوه خو عقیده دې برباده وه او موږ الحمدلله څنګه چې ظاهر و دقسې باطن څنګه چې ظاهر کې چغې والي چې د یو الله په ذات باندې یقین وکړي د مخلوق نه مه غواړئ او دقه هم په خپله پړه کې هم الحمدلله پرته ده اولنۍ چغه مې دا ده او اخري به مې دقه چغه وي چې د یو الله نه کېږي او د مخلوق نه کېږي اسباب نه بره دا صرف د یو الله نه کېږي د مخلوق نه هېڅ نه کېږي او دا د خلکو غلطه عقیده ده چې د قیامت په نوم باندې د اسبابو نه بره په شروع پورې ثابتوي نوم فکر دي پرون هغه سمن باندې راغله زما ما پرون والله قسم دې ته وکړه چې د هیڅ نه زما خبر نه وم قدرتي مې خبره وکړه چې ما د خلکو دا عقیده ده چې دغه خاټو کو پلس چې کوم جرات دی وایي چې دا ساتې ولګي نو دا ګاډي او چپی لاندې پړ کېږي درس نو څه کمره کې ناس ما غیران چرال نو ایوب کې راته کیسه وکړه موږ ته هم لګولې چې کله هغه دغه سره اړیږي شو مړتا په دې ډېر ویل چې دغه بند کړه ټیپ بند کړي کنه دا ګاډي چپا کړي وایي چې کله تاسو ته مونږ خبر وکړه موږ وایران شو لکه چاو ته یاد ولې ما دا خبره نه ده دا زما عقیده ده دا ایمان دی او د ایمان اظهار د په هر ځای کې کوم او په دې کې د هیڅ چا پروا نه ساتم نه راځه تشویش تا دې ځنه بل ته خوشاله ام دا غدا نه غره ته خوشاله ام زما مقصد د الله دین بیانول دي هر ځای چې ماته موقع پیدا شي بعض خلک دا چې سادهګان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت چې د صحابه او سنت چې د فرض نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته تسبیحات او حکم کړی دا به سنت او د فرض په منځ کې وي بعضې کې سادهګان دي وایي سنت مکملات ته فرض دي یعنې که سنت مکملات ته فرض دی زه څه معنا ده که ستا په دې فرضو کې نقصان راشي په دې سنت هغه نقصان پوره کېږي نو مکمل څه معنا مکمل خو دا معنا ده کمیس نستوڼی دی لمن ده لنډه ده کپړه راواخلي ورپورې وي ګنډې نو دا دغې لپاره څه شي مکمل شي نقصان یې ولا ختم ته چې وایي چې دا سنت مکملات د فرض دي نو که په دې فرضو کې نقصان راغی د دې سنت په کولو باندې هغه نقصان لرې کېږي یو سړي باندې فرضو کې سجده واوړېدله او د سلام نه وروسته یا د سلام نه مخکې بنا په اختلاف د اقوالو باندې سجده سهوه ونه کړه وروسته سنت وکړه هغه کمی پوره شو نو مکمل څه معنا ده دا د مکمل معنا دا تکمیل د په آخرت کې آخرت کې والله رب العزت خلکو فرایض وګوري هغې کې چې کمیان راولي صحابو ته به د ملایکو ته به وایي د ده نور اعمال وګورئ نوافل یې وګورئ همدا حدیث دی که نه دی نو تکمیل هلته دی دی چې هغه د نه شی راوسته دنیا ته وایي دا مکملات نو که څوک هم تپوس وکړي چې دا د فرض نقصان یې په دې وځي بیا یې خوله ټینګه نیولي ستا دونه سره څوک ته څه ضرورت دی د خلکو له دوکې مه ورکوئ خلکو ته صفا خبره وکړئ بیا چېرته د صحابي عمل او چېرته زما عمل چېرته د خلفای راشدینو عمل چېرته زما عمل هغه وایي علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین د بل چا متعلق دې چې ویلي دي نورو ته خو یې د هغې به منئ نو خلکو له په دې دوکه ورکوئ چې دا مکملات دي مکملات دي خو هلته دلته مکملات نه دي دلته هغه نقصان چې فرایضو کې راغی هغه د سنتو د نوافلو په کولو باندې هغه نقصان نه وځي چې ځان مړم کې مړ
یوه سجده او د باندې واورېدله د هغې په ځای باندې وروسته 100 رکعته مونځ وکړل هغه د سجده سهو ځای نه نیسي او چې په مانځه کې دننه سجده سهو وکړي هغې ځای نیسي هغه ورته فرض مکمل دی او دا سنت د هغې مکمل نه دي نو دوی د آخرت مسله لاړو دنیا ته او دا کالاګان ورته ناست دي دا ورته نه وایي چې دې تکمیل څه معنه ده خو غریب خوا نه پوهېږي که نه چې دا نقصان خو په هغې نه پوره کړي مطلب دا دی څه چې د صحابهو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته رانقل شوي زموږ ګټه په هغې کې ده فرض هم وکړو یو سړی تسبیحات وایي ما درته پرون 3 طریقې وښودلې 3 لس هم ویلی شئ 3 ځلې هم ویلی شئ او ځان کولی شي چې 2 پکې 3 ځله ووایي او یو پکې 4 ځله ووایي کومه چې درته اسانه وه په هر یو باندې عمل کوي هر یو باندې الله تعالی اجر درکوي دا هر یو د نبي د بدن نه راوتلی عمل دی دې کې ستا کامیابي ده او د دې خلکو په خولو باندې چې شي نو د داسې کاند نه هموار دی چې به لاره د پېژنئ چې څنګه حضور دې کاند نه د نبي په طریقه کې کامیابي ده الله فرمایي ان کنتم تحبون الله فاتبعوني بل کې نه دی ښودلی ما پکې را روان شي ما پکې هغه بل چا پلې د بل چا شاته تلل هغه د انسان د کامیابۍ ذریعه نه ده الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم ځان په فتنه کې اچولی په شرک په کفر کې ما اچولی په ګمراهۍ کې ما اچولی وتربصتم او انتظار من کاو په پیغمبر باندې په صحابه باندې چې یاره څه حادثه به راشي او دا پکې ختم شي بد نیت ته وایي صحابه ته نیت بد و پیغمبر ته نیت بد و او چې نن پیغمبر ته د چا نیت بد شي او د پیغمبر سنتو ته نیت بد شي صحابو ته نیت بد شي او د صحابو عملون ته نیت بد شي دا هغه به دقه حالات وي چې کوم د مدینې د منافقینو وتربصتم ورتبتم او شکم کاو نبی په عمل کې تاسو شک وغرتکم الامانیو او دوکه کړیو تاسو د خواهشاتو او بې دلیله مسئلې امانی نه مراد هغه مسائل چې هیڅ دلیل باندې نشته هغه تعبیرات چې هیڅ دلیل پې نه لري په دې باندې دوکه شوي دا ذمه دار دی هغه ذمه دار دی دا هم خلاص شي هغه هم خلاص شي په دې مصیبت هم ځان اخته کړی دی او دارنګې اوده امیدونه حتی جاء امر الله تر دې چې کله د الله امر راغی وغرکم بالله الغرور او دوکه کې واچول تاسو لره غرکم بالله الغرور دا طریقه کتاب دی دا د فقه حنفي سره تعلق لري هغه بدعات تقسیم کړي دي یو د اعتقادي بدعات یو د عملي بدعات هغه بدعتي چې داغه عقیدوي بدعتي دي په هغه چې شروقایي کړي چې مونږ کول ناروا دي مونږ څه نه کیږي یو د عملي بدعتي عملي بدعتي دا چې کوم کارونه کوي خلاف شرع ښه پوهېږي چې دا ناروا دي هغې نه براعت نه ورکوي د هغې صفایي نه کوي صرف د خلکو د مجبوریت څه وجه ده په دې کې اخته دی اینګې ورته اراده ده چې دا به زه ورور څه کومه ختمومه نو دې ته وایي عملي بدعتي دې چې مونځ کېږي او چې اعتقادي بدعتي وي چې هغه خلاف شرع کارونه عقیدې ته غورځېدلي دې شروقایه وګورئ هغې لیکلي چې مونځ پیدا نه کېږي فاليوم لا يؤخذ منكم نن نشي قبل تاسنا فدیتون جرمانا او فدیه ولا من الذين كفروا او ندا کسان چې کافران دي مأواکم النار تاسو دې وره هي مولاکم دغه ور تاسو جوړي هي دغه ور مولاکم لایق تاسو را معنا تاسو رم دا ور جوړي وبئس المصير او ناکار دې ورته دا ور علم یعنی للذین آمنوا آیا وقت نه دی دې شوی ایمان والا اوسه د څه د دې ان تخشع قلوبهم لذکر الله چې نرم شي عاجز شي ورپی زړه د هغې لذکر الله د الله یاداشته
بلکې دا مقرر غلې ده نبی راغلی دی قرآن راغلی دی پکار دا د سړی د الله ذکر ته څه شي نرم شي نرم وما نزل من الحق او اچر الله دی لګره د حق نه ولا يكونوا كالذين او نشي پشان د او خلقو اوتوا الكتاب چې کتاب ورکړل شو من قبل د دین وړاندې فطال عليهم الامد اوږده شوه په هغې باندې زمانه فقست قلوبهم نصف دا غیرنا وكثير منهم فاسقون زیات دا غینا تو بدکارا یعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها ځان په دې پوهه کوي بېشک الله ژوندی کوي تازه کوي ځمکه بعد موتها پس مړوالي او وچوالي دا غینا قد بینا لكم الآیات یقینا واضح بیان کړل موږ تاسو ته آیاتونه لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو سوچ په وکړئ د عقل نه کار واخلئ ان المصدقین والمصدقات یقینا خیرات کوونکي سړي او خیرات کوونکي ښځې واقرضوا الله قرضا حسنا او چې قرض ورکوي الله ته قرض ښایسته یضاعف لهم دا به ولا زیاتولی شي ولهم اجر کریم دا هغوی دپاره د اجر پیدامند والذین آمنوا بالله هغه کسان چې ایمان راوړي په الله باندې ورسوله او پیغمبران د الله باندې اولئک هم الصدیقون والشهداء دغه خلق صدیقین دي او شهدا دي عند ربهم فنذ رب خپل باندې لهم اجرهم د دې لپاره ثواب دوی او نورهم ورنا دوی د دې رڼا به دوی سره والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړي او کذبوا بیااتنا او نسبت دروغ کړي زموږ آیاتونو ته اولئک اصحاب الجحیم دغه کسان د اور خاوندان جهنم والا یعلمو دا بل دلیل او بلا وجدا دا مال الله په لار کې ولګوا ذکر د نبی جون دا لوبي دی او عبث ځان مشغوله ولي دا الله په لار کې ولګوا چې اې دې په کار باندې راشي یعلمو پوښي انما الحیات الدنیا چې بشک جون د نبی لعب لوبي دی ولهو او ځان مشغوله ول وزینه او ډول سنگار او تفاخر بینکم لوی کولی ما بین تاسو کې وتکاسر فی الاموال والابلاد او دې شریک کولی په مالونو او په بچو کې کما مثل غیث د دې مثال په شان د پیدمن باران دی عجب الکفار چې تعجب کې واچي معنا خوشاله کې زمیدار لرا نباته بوت لاغي ثم يهيج بوجه فتراه مصفرا سببين غير تقدير ثم يكون ختاما بشي مات وفي الآخرة عذاب شديد وفاخرة كبيرة فهذا عذاب سخت ومغفرة من الله او بخشش الله رفانا ورضوان ورضا منته کچا الله رب العزت د هدایت مطابق عمل شروع نو مغفرة من الله ورضوان او چې چا د الله د هدایت خلاف جون تیر کو نو فی الآخرة عذاب شدید هغه لپاره بدترین او سخت عذاب دی معنا دا شوله چې دغه چې د دنیا ژوند دی آسه مزاو دول او سنگاری او چې مړ شولې استفکار ناراضي لکه دغه شنه بوټیو زمکه ته خیسته ښکاره کېدله او چې کله وشو مات شو بیا مقصد پیره زمکه ده هغه ډول سنگاری ختم شي دغه رنګې د دنیا د ژوند عارضي ژوند دی چې روانې بیا وروسته خپه د هغې نه مخکې نه سوچ وکړه وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور نه دی ژوند د نبي مگر سامان د دوکې ورکولو سابقوا الى مغفرة من ربكم وړاندې شئ الى مغفرة بخششتا من ربكم ستاسو رب خانه وجنة او جنت عرضها كعرض السماء والارض چې پلانواله د هغې په شان د پلانوالي د اسمانونو او د ځمکې دی چونکې د انسان په نظر کې د دې نه غټ څیز بل نه و یعنې دا پلانواله د هغې په نسبت باندې ډېر کم دی د هغې وجه دا ده چې حدیث کې راځي چې کله یو ادنا مؤمن چې هغه ایمان تېر کړی نو ادنا مؤمن ته الله رب العزت د دې ځمکې برابر باندې څومره ورکوي لس چنده ته حساب ورته وکړ چې بیا لوی مؤمن وي بیا صحابي بیا پیغمبر وي د هغه به څومره او په دا به څومره کسان یو خو نه دی دوه نه دي درې نه دي نو دا چې هر یو ته دونه حسابې نه سره اسمان رسېږي او نه سره ځمکه رسېږي خو چونکې د انسان په نظر کې بل شی نه و دونه غټ نو ځکه الله رب العزت د هغې مثال پیش کړ او د دې آیات په نسبت باندې یو غذا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا وکړه قوموا او سابقوا الى مغفرة وجنة عرضها السماوات صحابي ایران
وی یا رسول الله جنت عرضها كعرض السماء والارض. نبی اسلام وی او هر څه گزار کړ میدان ته ودانګل لاړ ځان شهید. دغه ایمان دغه جذبه او دا خو ټول قرآن مو ته په خوله باندې منډي په هغه باندې دومره اثر نه کوي چې صرف هغه رسم کړه ته پرېږدي، صرف هغه بدعات پرېږدي، صرف هغه خپل عقیده چې د قرآن او سنت خلاف ده هغه پرېږدي. جهاد خو ډېره خبره دین رسم پر خوله ته رشته دی دې بیانان لکه څنګه کوي فردوس دي ولې تشل ها ولا الله بندا دا سترګه څومره ده سترګه څومره ده ان نه سترګه څومره ده سترګه څومره شي دونه شي څومره دنیا کې ځای کړی څه څنګه نه کړی دونه شي دونه او په دې دونه دې شي کې الله رب العزت دا ومشدا تصوره کدا دنه ورنه واسي زما دا یقین نه چې دا ډاکټر ګیروز پری دي ټولي بټي پټي پټي شي دا الله رب العزت من تخي چې ګوري چې جنت المأوا شونو د اسمانونو سره وما اسمان سره نو د دې دا معنا نه چې الله یې کول نشي او چې کله به آزاد شي بیا دې ورته کنترال ذالک فضل اعدت للذین آمنوا فیرکړه شوی دا کسانو پر چې ایمان راوړي په الله پر رسولان د الله باندې ذالک فضل الله دا دې فضل د الله یؤتیه من یشاء ورکوي دې له چاته چې الله وایي ان دا سیاته او دا د الله مغفرت وړاندې کېدل والله ذو الفضل العظیم الله مالک د فضل لوی ما صاب من مصیبت پنځم وجه په دې وجه ما نه لګي سبب غریب شمه الله فرمای ما اصاب من مصیبت نرسیږي هیڅ یو مصیبت پزماکه کی ولا فی انفسکم او نستاسی پزانونو کی الا فی کتاب مگر دا په تقدیر کې دی او په لیکلو کې دی من قبل ان نبرأها مخکې موجود کول دا غینا ما لا موجود کړي نو دا غینا وړاندې دا مالک کړي دي چې دا به غریبي دا مالداري دا به جوړي دا به نه جوړي دا د مخکې نه مالک کړي نو کته ستا متعلق د مخکې نه فیصله د مالداري کدا ټول مال الله په لار کې ورکی غریب پیګونه او که ستا متعلق فیصله د غریبۍ نو کدا ټول مال ځان سره وساتي په بل لار بدل دي وایي الله په لار کې نه ولکه الله لګي ان ذالک علی الله یسیر ان دا کار په الله باندې آسان لیکن لا تاسو علی ما فاتکم ذالک لا متعلق مقدر پوری اعلمناکم اے خبر می درکو چې ګوري دا شیزونه ستاد پیدایش د وړاندې مالک دي په دې می خبر کړی لیکن لا تاسو علی ما فاتکم د دې لپاره چې غمجن نشي پاغه چې تاسو نه لاړ شي فوت شي ځکه چې بیماری رااله ما دن لاړو ځان سره به فیصله دای چې ته هم کی خبر شوی دا زما د پیدایش مخکې ما پر الله لیکلو ولې ځان خپه کوم او یا مال تراغه چې تپاری مستیونه کې دا زما کمال نه بلکې ما خبر ته ولدا ستاره پیدایش نولانی ما تعالی لیکل دي نو بیا خبر نه کوي غرور به نه کوي استاد خپل ذاتی کمال ته نه ښکاری بلکې څه وایي یره دا الله زما لپاره مخنه لیکلو زما د غرور د کبر کول څه ضرورت څه گنجائش ده الله فرمایي د مخکې اطلاع درکړه چې ګورئ د دې شیزونو د پیدایش نه تاسو د پیدایش نه وړاندې دا چې کوم تکالیف را روان دي دا مالک کړی دي چې لیکلي مې دي همدارنګه کوم خوشحالۍ درته روانې دي دا ما مخکې نه لیکلي دي نو په خبر شولې په خوشحالو به مستېږي نه او خبر شولې په تکلیف به خفه کېږي نه غمجن کېږي به نه امیده کېږي به نه ولا تفرحوا بما آتاکم او نه تاسو مستی وکړئ په هغه نعمتونو چې الله درته تاسو ته والله لا يحب كل مختال فخور الله مینه ساتي د هر ځان لوی ګڼونکو او دارنګه فخور خپل ځان ستاینه کوونکي هغه خلک چې ځان ته غټ ښکاري او دارنګه ځان ستاینه کوي الله دغه خلک سره مینه ساتي ان الله والله لا يحب كل مختال
الله مینه ساتي د هر لوی کوونکو سره فخور انتظام صفت سره الذين وكسان يبخلون چې بخل کوي ويامرون الناس بالبخل او نور تم امر کوي توصيه کوي په بخل باندې چې ملګوا سبب دې بچي بیا در په در ګرځي سوالونه وکړي داغه نه داخله غیر څه جمع کا ومن يتولى شاعت مخغزاو فإن الله هو الغني الحميد بشك الله دې حاجت صفت پرشه لقد ارسلنا رسولنا بالبينات یقینا لګلو من خپل پیغمبران بالبينات بواضح دلیلونو وانزلنا معهم الكتاب والميزان اور علی غلین دا غوی سره کتاب او ټول کول شي میزان تلا چې ټول پیږي حکمت په کې څه دی يقوم الناس بالقسط د دې لپاره چې خلق هغه ودرېږي په انصاف باندې کتاب مراولېږي نو په عقیده او اعمال کې به انصاف وکړي چې کوم د کتاب سره برابر دي قابل د اعتبار دي منلو دي کتاب نه خلاف دي دا عمل بیکار دی هغه نه براو ګرځي کله مې علي ګنده چې معاملاتو کې د انصاف نه کار واخلي چې کله د کار سره برابرۍ خجایز چې بیا د کار نه کم وي ناروا هم د معاملاتو لپاره او هم تاسو د عبادتو لپاره د عبادتو برابرولو لپاره سره ولې کتاب وسشته وای که په بل کتاب باندې اعمال او عقیده جوړیږي نو د قرآن لري څه فائدہ شته الله کوي ما دا کتاب د انبیاء او صدیر پر راولې د یقوم الناس بالقسط معلومیږي دا چې انصاف هغه دی چې هغه د نبی عمل وي انصاف هغه چې قرآن سره ثابت وي او د دین چې واوري کدا هر مولا ویلي دا انصاف نه دی دا انصافي ده دا انصاف نه دی دا انصافي قرآن آیات مصطفی معلومه هغه چې قرآن او حدیث سره برابر دي دا انصاف دی هغه چې قرآن او سنت سره خلاف دی دا انصافي ده استاد وخت چې په انصاف باندې چلےږي او په انصاف باندې چلےږي قرآن صحیح نه ګوري هغه ځان نه په توجیهات کوي ځان نه مسلې کوي وہ دا اللہ بندہ سبب قیامت کے سکئی دې چې د هر چا خبر الله ته فخر وي او الله ته منظور وي نو دې انبیاء سره را لېږل کتابونه سره لېږل او چې چا څه کول او کوم مولا څه کول هغه ټول دلیل وي الله هر خبره نه مانی د هر چا کړ نه مانی صرف یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړ مانی واد وانزلنا الحديد فيه باس شديد وشدا نه مانی د دې دومره دلایل باوجود نشپګم څه شی بیا ټول راوځه پښتنو خبره بیا تر پنځم مذهب روان کا پنځم مذهب پیژنې وانزلنا الحديد پنځم مذهب دی وانزلنا الحديد الله فرمای وسپنه پیدا کړل او سره کار واخله دومره دلایل باوجود نه مانی نو به علاج وکړي وانزلنا الحديد پیدا کړل موږ وسپنه فيه بأس شديد چې پاره کې سامان د جنگ سره ومنافع للناس او په دې د خلکو ډیر شیزونه گاډرې ته خلک جوړي همدانګي پټې ته جوړي د دنیا کارونه ته کوي وليعلم الله من ينصره او بل دې لپاره چې ظاهر کې الله وکړو دا الله د دین مدد کوي ورسوله هو مدد کوي پیغمبرانو الله بل غیب په حالت نه لري کې الله یې نه درلې لیکن دا د دین مرسته کوي موجوده وخت زمون پیغمبر نه درلې خو دین حمایت کوي په دین سر قربانو ان الله قوي عزيز یقینا الله دې مضبوط او زورور ولقد ارسلنا نوحا یقینا لګلو موږ نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب او ذرغولي من اولاد داوي کی پیغمبري او کتاب فمنهم مهتد نزين الاولاد نه لار منځون کې هدایت والا وکثير منهم فاسقون او زیات راونه ته بدکارا دا الله د حدود نه وتلي ثم قفينا على آثارهم بیا پر لپسې ولګل من ذوینا رسو برسولنا رسولان زمن وقفينا بعيسى ابن مريم او په دوی پسې ولګل منګه عيسى عليه السلام عيسى ابن مريم وآتيناه الانجيل اول مکاغت انجیل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة اوام چولا فضلنا وکسانو کی چې تابع د عیسی علیہ السلام رأفة نرمی ورحمة او رحمت په یو بل باندې
ورهبانیت ابتدعوها دو ترجمه کوم او تخیل کوي ښه لومبنۍ ترجمه ورهبانیت دا عتب دی پاغه فی قلوب باندې او لاندې جعلنا نه دی نو په دې معنا باندې بیا رهبانیت داوی په دین کې جایز وو لومبنۍ ترجمه کې رهبانیت داوی په دین کې څو جایز وو نو چې رهبانیت جایز وو نو بیا د ابتدعوها معنا څه ده مراد د بدعت نه اگر بدعت حقیقی نه ده بلکې بدعت اضافي دي معنا دا ده رهبانیت جایز وو په ګوتونو کې کېناستل جایز وو لیکن طریقې به بدل کړه لکه اوس زمونږ په دین کې دعا جایز ده خو خلک طریقه بدل کړه نو هغه وخت کې رهبانیت څو جایز لیکن بدعت یو که معنا دا ده چې د هغې په طریقه کې په کیفیت کې تبدیلي راوستله ابتدعوها په دې رهبانیت کې بدعت وکړه معنا دا ده د بدع رهبانیت طریقې بدله کړه د هغې کیفیت یې بدل کړه لکه نن سبا خلکو تبدیلي راوستله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو کې هم په اعتبار د عمل سره هم په اعتبار د اوقاتو سره ځینې اعمال داسې وو چې د هغې لپاره شریعت وخت نه مقرر کړی خلک ولګېده هغې لپاره وختونه مقرر کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اجازت نه ورکړی چې تاسو د مړ شپوی وکړئ او د رمضان په اخر کې خپل مړ خیراتونه وکړئ څوک خو دې وښیي که دولسمې او د یولسمې د امیر اسلام اجازت نه ورکړی خیرات یې ویلی و خو تعین د اوقات کې نه وکړی خلک راولګېدل تعین د اوقات یې د ځان نه وکړو دې کې ډېر ثواب دی دې کې کم ثواب دغه چې هغوی هم وو رهبانیت هغوی دپاره الله جایز کړی و خو دوی په طریقه کې بدلون راوسته اوس معنا ته ګوره ورهبانیت او دارنګې موږ مقرر کړی په دوی باندې په ګوټونو کې کېناستل ابتدعوها چې نوې جوړه کړه دوی دا طریقه څه معنا رهبانیت وو خو کیفیت یې ورته بدل کړه ما كتبناها عليهم نو مقرر کړه موږ دا طریقه په دوی باندې الا ابتغاء رضوان الله نو مقرر کړه پر کړه موږ په دوی باندې دا رهبانیت الا ابتغاء رضوان الله مگر خالص لپاره د حاصلولو د رضا د الله معنا دا ده د هغوی دپاره رهبانیت مطلقه جایز نه و رهبانیت مقیده جایز و چې هغه رهبانیت مقصد کې څه دی حصول د رضا د الله دی اوس ګورئ فما رعوها نو بیا یې خیال ونه ساته د هغې رهبانیت مقیده بلکې هغې کې تغییر راوسته د ځان نه حق رعایتها په مناسب لحاظ ساتلو باندې فآتینا الذین آمنوا منهم نو ورنکا کسان ته ایمان راوړل دی نه اجرهم اجر دی وکثیر منهم فاسقون او زیات دی نه بدکارا نو په دې طریقه باندې استثناء شولته متصله اوس دې ترجمه کومه رهبانیت دا منسوب دی خو جعلنا لاندې نه دی بلکې دا منسوب دی د باب معوذ العامل هونه دی د دې رهبانیت وروسته پیل ذکر ابتدعو او هغه مشغول بضمیرین دي الثالث ما أثمر عامله على شديد التفسير وهو كل اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضميره ابتدعوها دا ضمیر دی راجع دی رهبانیت ته دا فعل په دې ضمیر مشغول شو چې کله د دې ضمیر نه لرې کړي رهبانیت ته به نسب ورکوي نو معنا دا ده ابتدعو رهبانیتا په دې ترجمه باندې په دې خلکو رهبانیت نه و لکه څنګه چې په موږ باندې نشته په دې ترجمه باندې رهبانیت نه و څنګه چې زموږ په شریعت کې نشته نو چې نو څنګه دا پیدا شو ابتدعو رهبانیتا د ځان نه جوړ کړل ګوتې کېناستل لکه دا اوس زموږ پیران او دانګې مریدان دا په چې غرونو کې چې غارونو کې ناستي کېلي وباسي چرته کوم چا په شریعت کې د دې جواز نو ابتدعو رهبانیتان دوی جوړ کړ د ځان نه په دې تقدیر باندې دا بدعت حقیقي شو جوړ کړ رهبانیت ما كتبناها عليهم
ما نو لازم کړی رهبانیت په دوی باندې رهبانیت په دې لپاره نو اوس اسلام منقطع راته ګوري لیکن په دوی باندې چې فرض واغستو ابتغاء رضوان الله حاصل اول چا دې فرض رضا الله فما رعوها چې هغه خپل ځان نه جوړ کړل دا خپل ځان نه جوړ کړی به دا خیال هم مناسب فما رعوها خیال ونسات داغه حق رعایتها مناسب لحاظ ساتل فآتنا الذين آمنوا نو ما ورکا کسان چې ایمان راوړو منهم د دوینا اجرهم اجر دی وکثیر منهم فاسقون او زیات دي نه کړی بدکار پړمبنه ترجمه باندې استثناء متصل شونه پرستانه ترجمه باندې استثناء منقطع شولا پرستانه ترجمه باندې بدعت حقيقي شو پرمبنه ترجمه باندې بدعت ذاتی دی رهبانیت وو په طریقې بدلتا او پرستانه ترجمه کې سره په دې باندې سبو رهبانیت نو انا رهبانیت د اسلام نه صحیح خبره ده دا خدای شریعت دی موږ شریعت نه لیکل زه خپل شریعت خبر نه کوم زموږ شریعت یو بند دی او په یو ترجمه باندې پاره کې رهبانیت نه وو په دغه کې هغه کې رهبانیت غوړځانه کې طریقې جوړ کړې کله چې خپل کې وګوا چې یا د وایوا چې دنه تیر نشي هغه باندې روزانه ماتيږي هغه د واخت کول وی او کنور شي تعویذونه دا مطلقاً کار نه دي ځکه حدیث کې راځي مطلق راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من علق شيئا وكل اليه چا چې غاړه کې څه شی واچول ځان پورې څه شی ونخلول نو الله یې مار ته وسپاري به الله خپل مدد نه کوي رهبانیت نشته کنه جهاد جدا شری ولی څه کوي خلق واغی اخو صفا اخلاق تکلا دا رهبانیت چې تاسو کوي زما په امت کې رهبانیت نشته زما د امت رهبانیت دا چې جهاد دا خو مسنونه طریقه ده کنه دا مسنونه طریقه ده کنه دا خو صحابه او ثابته ده کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابته ده کنه دې چې دا رهبانیت د رمضان په اخر کې لسره کې ناسل دا سنت عمل دی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله ذا الله نو ویریږي وآمنوا برسوله او ایمان راوړئ پر رسول د الله باندې یوتکم کفلین من رحمته درب کی تاسو ته دو اندی من رحمته د خپل رحمتنا هغه مخکي د يهوديت په دور کې نصرانيت په دور کې چې کوم اعمال کړی هغه به هم درته ګر ثواب ملاوي شي او اسلام کې چې وکړو دې هم نه ملاوي شي او که چرته ایمان دا نه لري په دې نبی باندې نو نه هغه کرامت دي او نه کرامت دي دوه محروم شو دي آیات معنا دا ده ويجعل لكم نورا او وبغرزي الله تاسو پرنا تمشون به چې تاسو رواني پاغه سره ويغفر لكم الله بخنن کې تاسو الله بخون کې مهربان دی عیسی علیہ السلام دراتلو سره چې کله دعوت کو چلاو خلق ګډل شو یو ډول هغه چې مخالفت ورده دا غي نوم شو يهود دا غي نوم شو يهود ځکه مکه دا ټول په نوم د اهل کتاب یادل خورل ته چې عیسی علیہ السلام دعوت ورکړ دا غر دعوت ورکول نه بعد چا چې ایمان راوړ دا غي نوم شو نصارا په عیسی علیہ السلام چې چا ایمان راوړ هغه باندې دا غي نوم شو يهود د عیسی علیہ السلام د برکتونو رسو بیا خلک ترېدل شو بلکې دعا وکړل شو په دعا وکړلو کې دا یو کم اویا ډلې چې دا ټول الله خلاص کړي صرف درې ډلې بچ شولې یو هغه چې هغه جهاد شروع دویم هغه چې هغه دعوت چلاو دریم هغه چې بیا هغه صرف د خپل ایمان د عبادت لپاره غاړو تلاړ نو کوم خلک چې هغه جهاد وکړ او شهیدان شو چې چا دعوت چلاو هغه ونیول وره او تبل کې په وره وڅېدل هغه خلک په قیام چې نه دعوت چلاو نه جهاد کاو
صرف د خپل ایمان په خاطر بچاو د پاره غارونو تلان هغه خلک به رسته پاتې دا نور څوک په شهادت ورسېدل په عین جنګ کې او چې کله یهود دا خلک غالب شولو نو د هغې نه وروسته بیا دا کسان چې په اور باندې وسېدل د دعوت والا هغې په هغه طریقه باندې مړه کړل لئلا آیات ته ګورئ ښه ګورئ مخکې آیات کې الله وفرمیل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته یو نعمت داده یو پیدا د ایمان اورلو هغه څه ده یؤتکم کفلین من رحمته دیم پیدا ویجعل لکم نورا او وګرځي تاسو لپاره څه رڼا تمشون به او درېمه پیدا ويغفر لكم لئلا كلا راغله اغلا په دې اولن ترجمه کې زیاتی کومه معنا نه وباسم لفظ کښتا او معنا کې لرکوم یعلم اهل الكتاب مراد دې اهل کتاب او هغه اهل کتاب چې په دې نبی باندې ایمان نه دراوړي په دې نبی باندې ایمان نه دراوړي خو تاسو څه کوي ته آیات مشکل دي لئلا کلا راغله او دا ولنه الله متعلق ده په دې مخکې مضمونه پورې او الله چې کوم لام ده د معنا پر حال باندې دا غایب دي او اهل الكتاب نه چې فاعل دی علامه لپاره هغه اهل کتاب چې په دې نبی باندې ایمان نه دراوړي او الله يقدرون على شيء يقدرون فاعل دغه اهل کتاب چې دا ایمان نه دراوړي او مراد د شی نه د غدري په دې چې مخکینه آیات کې ذکر شوی د شی نه مراد څه ده د غدري په دې چې په مخکې آیات کې ذکر شوی پایدو ته وی وګورئ چې ایمان هم راوړ یو ته کوم چې فلای نه یو پیدا دار دغه پیدا ويجعل لكم نورا درېمه پیدا ويغفر لكم اوس معنا تا ګورئ لئلا يعلم اهل الكتاب د دې د پاره چې پوښي اهل کتاب پوښي اهل کتاب کوم اهل کتاب چې ما نه دراوړ په څه باندې په رسول باندې الله يقدرون چې د دوی لاس نه رسېږي د دوی وسه نه رسېږي على شيء په هیڅ چیز باندې من فضل الله د الله د فضل نه چې هغه سره د غدري پیدا دي ځکه دا پیدا حاصلېږي په څه باندې په ایمان اړول باندې چې ایمان نشته خدای په دې په خپل محروم شو کا پوه شئ ور باندې لئلا چې اول لا متعلق شو په دغه مخکې اني آیات مضمونه پورې او مراد د اهل کتاب نه هغه اهل کتاب چې ایمان نه دراوړ او شيء من فضل يقبلون فاعلهم دغه اهل کتاب دي چې ایمان نه دراوړ او شيء من فضل الله نه مراد د غدري پیدا دي نو الله فرمایي د دې لپاره چې پوښي دا کتاب والا دا کتابيان چې ایمان نه دراوړي پس پوښي الله يخبرونا چې د دې لاس او وسه نه رسېږي على شيء په هیڅ چیز باندې من فضل الله د الله د فضل نه چې هغه د غدري پیدا دي ځکه دا غدري پیدا حاصلېږي په څه باندې په ایمان باندې ایمان نه محروم دي دغه ترجمه کې الله اولنه دا متعلق ده په مقدر پوری چې ارسلنا ده ارسلنا هذا الرسول في غير اهل الكتاب ارسلنا هذا الرسول في غير اهل الكتاب دا نبی می د اهل کتابنا بهر په عربو کې راولېږه اهل کتاب کې راولېږه او مراد اهل کتاب نه ټول اهل کتاب چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه دراوړ او لا يقدرون چې د دې فاعل څوک پیغمبر او صحابه په لومړنۍ ترجمه کې يقدرون فاعل څوک اهل کتاب وڅوک دي نبی او صحابه او مراد فضل الله نه هغه نبوت
او دارنګي فضیلت دی. اوس معنا ته ګورئ، او لام زائد نه دی ځکه دغه لا چې معنا د نفي پرته ده، او لا يقدرون چې معنا د لا پرته ده، لا شته هغه معنا د نفي ورکوي. نفي چې نفي باندې داخله شي څه پیدا کوي؟ اثبات. اوس معنا ته وګورئ، لئلا ما دا نبی په اهل کتابو کې راونه لېږه، په غیر اهل کتابو کې مې راولېږه، د دې لپاره چې پوه شي اهل کتابو الله يقدرون على شيء چې دا پیغمبر او دا صحابه توان لري، قدرت لري على شيء په اوسیز باندې د الله د فضل نه چې هغه څه دی؟ فضیلت او غوړوالی پیغمبري ده. چې دا اهل کتاب پرې پوه شي چې د اهل کتابونه غیر خلک هم د دې فضیلت او د دې نبوت حقدار جوړېدلی شي. خو دې کې به داسې کوئ چې هغه اولنی الله او دا وروستنی الله دا به یو بل ته مخامخ کوئ، نو دا نفي ور داخله کوي په دې بلې نفي باندې، نو اثبات به پیدا کړي. نو لا يقدرون په معنا د چا څه شي؟ د يقدرون څه شي. لئلا دا نه دی مې په بني اسرائیلو کې په اهل کتابو کې راونه لېږه، د دې لپاره چې دا ټول اهل کتاب پرې پوه شي، ټول چې دا خصوصیت یوازې زموږ نه دی چې دا نبوت او فضیلت باندې موږ قدرت لرو. دا خبره د دوی د مغزو نه وځي، او دا صحابه او پیغمبر په دې پوه شي چې موږ قدرت لرو، موږ څه لرو؟ قدرت لرو. ځکه هغه لا په دې لا باندې وداخل شو، دا نفي ختم کړه، چې راوستل اثبات چې موږ قدرت لرو علی شیء په یو څیز باندې د الله د فضل نه چې هغه پیغمبري ده او فضیلت ده. وان الفضل بید الله، وبشکا فضل الله په لاس کې یوتی من یشاء، ورکوي هغې لره چاته چې الله وایي. الله مالک د فضل وي. بسم الله الرحمن